کړی دي ولو کچری فتحنا من خلاص کو علیهم بدوی باندې بابا یو دروازه من السماء د اسماننا فظلوا فيه بشیدوی په هغه کې يعرجون چې برخیږي کاسمان دروازه ورته خلاص کو او دی بر اوخیږي بیا بم دی وای څه وای لقالوا نخام غوای بدوی انما بشک خبره ده بلنه سکرت بند کړي شوی دي ابصار نسترګ زمونږه نشا چول شوی ده پمونږه بل کې نحنو مونږه قوم یو مسحورون چې جادو کړي شوی دی پمونږه بیا بم نه مانی ولقد بتاکیک سرا جعلنا مونږ جوړ کړی دي فی السماء اسمان کې بروجن برجنا وزیناها او مونږه خیس ور کړی دی هغه ته للناظرین د پاره د کتونکو د برنه چې ګوري اسمان ته څومره خسته دی څومره خپل دی د شین رنگ دا شین رنگ کې چې کوم ماهرینو تحقیق کړی دی دا په خپل د ټینشن د ختمولو لپاره یو اثر یې ده نن سبا چې کوم د رنگونو تحقیقات دي کاغه تاسو ګورئ شین رنگ چې کوم دی دا باقاعده آرام ورکوي سکون ورکوي هغه چې سړی په بیچین وي پریشان وي په ټینشن کې وي دته مسلسل کته دو سره الله تعالی هغه لري کې ختم کی کدا بل رنگ وي یا داسې تیز وي چې موږ برداشت کولای نشو یا دومره حل کوي چې اړو فائدې نه کولای همدا رنگ د یو شی هغه د الله تعالی د حکمت او د الله تعالی د فائدې نه موږ لپاره غنه ډکته وحفظناها او موږ حفاظت ورکړې دې دیتا من کل شیطان د هر یو شیطان نه رجیم چې رټلې شوی دی الا مگر من اغه شیطان استرقا چې غغلاو کی السمع اوردل ان پغلاو کړي او چې پغلی واوري فاتبعه بیا ورپسې شغه بسې شهاب یو شغله مبین خکارا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسمان ته د غچ کم دي پریان دا کوشش کوي د خطلو چې د الله طرف نه داسې فیصله یا داسې خبره واوري او بیا راشي خپل ملګرو ته پزړ کې واچي دا کم څه دي چې وایي چې سبب ادا کیږي بل سبب ادا کیږي او کار بعد ادا کیږي نو پیغمبر اسلام فرمایي لکه دل تعالی فرمایي کنه چې الا من مگر هغه څوک چې پغلای واوري نو الله یې کستر ورته واوري او بیا د رکوشي خپل ملګرو ته بزړ کې واچي او بیا غسر هغه 99 نور دروغ شامل کی او بیا خلکو کې هغه خوري او دا ورته شیطان راوړي ویونی خبره او دا اوري ولی انده څنګه چې کنه الله دا ایسره ولې نشي دا د امتحان د پاره دا غیبانی یقین کول د پاره چې خلک یقین وکي چې او دا خبره وکړه دا خو واقعي وشول سبا بیا بلومني او بل طرف ته الله باندې کړی د چې ممنه نوسته امتحان کې راغلی د الله باندې چې درته ویلي دي چې مې منه او کله غسړی باندې چې ستاسو عقل سره برابر خبره نه ازمایش ته پاره دي دا فاتبعه بسیش هغه پسې شهاب یو شغله مبین خارا والارض ازمکا مددناها مونږه خورولې دا غړولې مدا والقینا مونږه اچولې دي فيها پدې کې رواسی غرنا وانبتنا مونږه رزقون کړې دي فيها پدې ازمکا کې من کل شیء هر یو شی موضوع مناسبه وجعلنا او دا یو شی باندې بیس کیږي الله دې مونږ بیا توفیق راکړي چې وخت داسې ملو شي وجعلنا او مونږه پیدا کړی دي لکم تاسو لپاره فيها پدیزمکه کې معاشه سامان د زندگی ومن او هغه لستم چې دی تاسو له د غیب رازقین رزق ورکون کې تاسو تمیم در کړی دي ومن او هغه چا تمیم ور کړی دي چې تاسو هغه ته رزق ورکون نه لکه دا زناور شو لکه منګي شو لکه وغیرہ د غسنور چاروي داسې زناور چې هغه ته مونږ نه ورکو الله وای ما هغه د بار هم د بندوبست کړی دی درجه کو د خوراک د ورکولو و ام من شيء او نشته شيء الا مگر عندنا مونږ سره خزائنه خزانی د هغه و ما ننزله خو مونږ نه نازلو هغه الا مگر بقدر معلوم په اندازې مقرره باندې سنده ما سره خزانی دي همدا غلنګي هيري جواهرات دي ما سره خزانی دي همدا غلنګي د دنیا نور کې متشینی دي ما سره خزانی دي خود دومره مونږ نازلو چې څومره اغواز ده کی ضرورت ته یا کار پیروانیږي او دا څنګه کومګه چې بیا کله د قیامت ورځ شي بیا به د ټول خزانه د ازمکه یو را او پر سي راو به بسي او بیا به د خلق وګوري چې دا دومره خزانه دي په ازمکه کې وارسلنا امغرا لګلی دي الرياح هواغانه لواقحا دکه د ابونا فانزلنا بامغرا رولي دي من السماء د اسمان نما ان اب فاسقيناكموه بس مونږ بیا وبدر کو تاسو ته اغه ان مونږ تاسو سراب کو تاسو مونږ مړو ماغه ابونا دغه ابونا وما انتم نه تاسو له دغه ابول را بخازنین جمع کون کې خزان جمع کولو
خزانه هغه چې جمع کی تاسو نه شي جمع کول موږ درته جمع کوو او د دې جمع کولو الله سره څومره بهترین نظام دی چې په ژمي کې د واورې په صورت کې په غرونو باندې الله واور وکي او جمع شي او بیا هم د غرنګ نور بارانونه د ځمکې کې راځي موږ د کویانو ذریعہ سره هم د غرنګ د ماشينونو ذریعہ سره او بیا په وړي کې هغه او بیا لګي راځي او په ټول کال موږ ته الله تعالی د ضرورتونو پوره کوي دا چا موږ د پاره کړی دي وانه بشکمغا لنحن خامخمغا نهي ژوند کول کو او نمیت او موږ مړ کول کو ونحن او موږ الوارثون وارثان یو د دې دار چې موږ ته پاتې کیږي ځکه چې پلار نه بچو ته هم دا غرنګ اخر به الله ته پاتې کیږي ولقد بتحقیق سرا علمنا موږ ته پته ده المستقدمین او مخکینی خلقو منکم استاسنا ولقد بتحقیق سرا علمنا موږ ته پته ده خبر یو موږ المستاخرین او رستنونهم او رست چې راځي هغه نه هم خبر یو وانه بشک ربک رب استا هو اغا يحشرهم راجم بکیدوی انه بشک اغا حکیم خاوند حکمت علیم او په ده ولقد بتحقیق سرا خلقنا الانسان موږ پیدا کړی د انسان من صلصال د ټنګیدون کی خاورنا اچکلا مور کی کنه یاغه غړی وغیرہ وته جوړ شي اجره ټنګ کوي د دینا من حمئن د چکړې مسدود تورس خاشوي چاغه تور همي او بوی هم کړي د خمیر دو د وجنه مونږ پیدا کړی د انسان د داسې خاورنا والجان او پیریان خلقناهم پیدا کړی دي من قبل مخکې د انسانانو نه من نار اورنا السموم گرم تکبل ذکر الله فرمایي سوره رحمان کې 15 نمبر آیات کې وخلق الجان من مارج من نار هغه ور چې هغه لمبي وهم کوي سوره رحمان 15 کې وَإِذْ هَرْ قَالَ چِئُوَلِي رَبُّكَ رَبْ دِسْتَالِ الْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُو تا اِنِّي زِچِيَمَا خَالِقُون پیدا کون کیاما بشرن دیو سڑی من سلسالن د ٹنگیدون کی من حمین مسنون د تورس خاشوی بوینا کی خٹنا فَإِذَا بِهَرْ كَلَا سَوَّيْتُهُ چِز جوڑ کما آغا برابر کما وَنَفَخْتُ اب یا پوکے پکی واچو ما فیه پاغی کی من روحی دخبل روحنا یا خپل حکم تا اشاره دا او یا د جبرائیل اسلام ذریعہ سره اشاره دا فقعون شی بیا اغا بیا شی تاسو له اغا د پار ساجدین سجده کون کی فسجدا بس سجده وکړه الملائکه فرشتو كلهم اطول اجمعون اطول بجما الا مگر ابلیس ونکړه ابا انکار وکړو اندا چې یکون شی اغا من الساجدین د سجده کون کنا قال اولی اللہ تعالی یا ابلیسو یا ابلیسا مالکت شویدی پتا باندې ته چل دے الله تکونا دا چې تنشوی مع الساجدین دا خلق سرا چې هغه سجدي کوون کی دي ولید سجده ونقلا سره د سجدي کوون کو قال اولی ابلیس لم اكن يمزل اسجد سجده وکما لبشر یو سړی تا خلقته چې پیدا کړی دی تا هغه من صلصالین د خاور ټنګیدون کی من حمین مسنون د توري چې کړي چې خاشي وي بو نه کوي قال اولی اللہ تعالی فخرج بسوزا منها د دې زینا فانك بشکت رجیم رټل شوی وان وبشک علیک بتابن اللعنت لعنت الى یوم الدین تر قیامت ورځې پورې قال اولی شیطان رب ازما رب فانظرنی مهلت را کماتا الى یوم یبعثون ترغه وخت پورې چې خلق به را پاتول شي قال اولی اللہ تعالی فانك بشکت من المنذرین مهلت ورکړې شو نه مهلت درکړې شو تا ته الى يوم الوقت المعلوم ترزي اغه وقت پوری چې وقت د اغه معلوم قال اول شیطان رب ازما رب بما بسبب د اغه اغويتني چې تا گمراه کړم ز لا ازينن خام قبض خيسته کما لهم دویتا لکه سوره ال عمران کی ترشوی دي کنه آیت نمبر 14 کې چې زینا خيسته کړي شوی دی حب للناس خلق ته حب الشهوات من د خواہشات او د نور وغیرہ زب خیسته کما دویتا سوره آل عمران آیت نمبر 14 14 کې لهم د پارا فی الارض بسمکه کې ولا اغوینهم او خامخ بز گمراه کما دوی اجمعین طول الا مگر عبادک استا اغه بندگان منهم د دوی المخلصین چې اخلاص کون کی وی خالص عبادت کون کی وی قال اولی الله تعالی هذا هم دادا صراط لا علی بما بن مستقیم برابر ان بشک خبر دادا عباد اسما بندگان لیس نشته د لکتا د پر علیهم باغوی باندې سلطان زور غلبا الا مگر من اغه څوک اتبعا کا چې پیروي وو کتاب من الغاوین د گمراهانو
وانه یقینا جهنم لموعدهم زید دوی د ورتلو وعده دوی سره شوی دا اجمعین ټولو سره لهاد د جهنم بسبعتو و ابواب